بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د پریمیر سکوينس مینو ته چې سکوينس مینو دندې چې شي دي دلته سکوينس مینو چې دا نو چې نومي سکوينس نه اتمن ټول کاروبار شي دی سکوينس ټایم لاین سره دی. نو رځو اول د دې لپاره چې دغه ټول په مکمل شکل سره ووي. اول دلته د سکوينس سیټینګ دا ټول غیر فعال دي. نو رځم د دې لپاره اول یو سکوينس اخلم، دلته سکوينس باندې کلیک کوم. دلته هر رقم سکوينس چې مثلا ته واخلې یا کولای شي بیرته تغییرات کې راولې. زه مثلا دغه سکوينس ما واخیستو. اوس د دې لپاره زه راځم چیرته سکوينس کې سکوينس سیټینګ باندې کلیک کوم. دلته زه کولای شم چې بیرته په سکوينس کې څنګه وکم تغییرات راولم. مثلا HD 1080 پکسل دی، فورمات دغه ټایم کوډ یا مثلا فريمونه پر سکند کې څو دي. مثلا اوس ما 25 فريمه څنګه کړای ورته انتخاب کړی دی. دلته کولای شو مثلا مختلف هغه سیټینګ مو تاسو کې وکړو. ګوره دلته هم 25 فريمه دی، HD دی او 1080 پکسل پر 220 دی. نو دا څنګه کوم اوکې کوم. دغه وروسته په سکوينس کې چې دی رندر افیکټ انټو اوټ دی. رندر خپل چې دی د ویډیو د پریمونو منظم والی دی. کله چې مثلا دلته یو ویډیو راوړم، مثلا فرض کوي دغه د ویډیوګانې ما دلته راوړې، دا ویډیوګانې دي. دا چې زه دا ویډیوګانې زه کله ډیټوم، ګورئ دغه خط سور دی، صحیح خط سور دی. دغه ویډیو هم یو ډول بندښت رامنځته کوي چې مثلا په منظم ډول سره نه پلی کېږي. دا ویډیو یو څه کوچنی کوم. ښه اوس څه پوهېږو چې دا رندر ده یا نه ده رندر. د دغه خط نه معلومیږي دا خط چې کله سور وي دا ویډیو چې دا رندر شوی نه ده. کله چې زه په دې باندې ماوس کلیک وکړم راځم سکوينس ته، دلته رندر انټو اوټ انټر شارټکټ دی. په دې باندې ماوس کلیک کې دغه به څنګه شي موږ تاسو ته رندر شي. ګوره په دې شکل سره دی ویډیو خپله څنګه شوه رندر شوه. یعنې هغه سور خط په شنه خط باندې واوښته، پریمونه منظم شول او ویډیو اوس په کولی شي په اسانۍ سره کمپیوټر پلی کړي. دغه نه وروسته په سکوينس کې بل چې دی رندر انټو اوټ دی. که مثلا څو ویډیوګانې ته لرې، فرض که دغه ویډیو ده مثلا د 200 یو ځای دی ورسره میکس کوي. ګوره خپله دلته بیا یعنې درته وي چې دغه ساحه چې ده څنګه ده د تا نه ده رندر شوې. نو د دې لپاره زه راځم په سکوينس کې رندر انټو اوټ یعنې څه چې لرم هغه څنګه په مکمل ډول ماته رندر کړه. چې دغه رندر خپله بیا په ایکسپورټ کې هم موږ ته د دې موقع کې وي چې ته غواړې چې ویډیو دې رندر کړې یا نه. ګورئ اوس دغه ویډیوګانې دواړه څنګه کېږي په مکمل شکل سره دواړه رندر شولې. دغه نه وروسته رندر سلیکټ دی. مثلا هر که څو چیرې نورې ویډیوګانې هم مثلا موجودې وي، یوازې هغه سلیکټ شوي ویډیو څنګه وي هغه رندر کوي. بل رندر اډیو ده، مثلا اډیو دغه څنګه وي رندر کولی شو په دغه رندر اډیو باندې. بل دغه نه وروسته ډیلیټ رندر دی چې په دې باندې کولی شو هغه سلیکټ شوی هغه چې موږ رندر کړی هغه څنګه کړو په باندې ډیلیټ کړو. ګوره هغه څنګه شو په باندې موږ کولی شو په باندې ډیلیټ کړو. او بل رندر انټو اوټ ته یعنې د اول نه تر اخره پورې چې څومره کلیپونه دي د هغه رندر په مکمل ډول سره موږ ته څنګه کوي غیر فعاله کوي. ښه دغه نه وروسته بل مچ فریم دی. مچ فریم دنده دغه ده چې زه راځم دغه ویډیو ډیلیټوم. فرض کړئ دغه ویډیو ده. اوس مچ فریم دنده دغه ده چې د دغه نه یو فریم هولډ ما ته څنګه واخله. زه راځم مثلا دلته په سکوينس باندې ماوس کلیک کوم، مچ فریم ایفي شارټکټ دی. کله چې مچ فریم ګوره دلته په سورس مانیټور کې هماغه فریم دلته ماته راغی. که چیرې مثلا په دو ځای باندې وم بیا څنګه کېږي راشه بیرته سکوينس ته مچ فریم ګوره په دو شکل باندې صحیح. دا شو د مچ فریم دنده. دغه نه وروسته بل چې دی ریورس مچ فریم دی. هر ځای چې دلته په سورس مانیټور کې ماته ښکاره کېږي هغه باید څنګه شي ماته دلته په پروګرام مانیټور سکوينس کې ماته څنګه شي ښکاره شي. ریورس مانیټور ګوره هغه دلته ښکاره کېږي. مثلا که په هر ځای کې وي هغه موږ تاسو ته په دې فریم باندې ښکاره کېږي. او بر علاوه دغه نه
ماش پرینټ چې هغه موږ ته دلته په سورس مانیټور باندې ښکاره کیږي. ښه دغه نه وروسته موږ بل چې دی آرټ ایډیټ ته یا کنټرول کا چې دی سپلیټ چې موږ تاسو ورته وایو سپلیټ دنده دغه ده مثلا غواړو چې دغه ویډیو په دغه ځای کې څنګه پرې کړو خو ریزر ټول په واسطه سره کولی شو دلته موږ تاسو څنګه کو پرې کړو. یو بل مس هر چېرته چې دغه کرنټ ټایم یا دغه شین هغه ولاړ وي په هماغه ځای باندې راځي سکوینس ته آرټ ایډیټ ټراک دلته څنګه کېږي ګوره په دغه ځای باندې سپلیټ شو. البته شی اډیو دا کلیک کوم چې دواړه سره سپلیټ کوي. دغه نه وروسته بل چې دی آرټ ایډیټ ټو آل ټراک دی یعنی پر څو ټرکونو کې چې ویډیوګانې موجودې وي هغه څنګه کېږي په مکمل په یو ځل سره څنګه کېږي کولی شو هغه پې باندې موږ تاسو پې وڅکو یا پې ایډیټ ټراک یې ریزرو کړل. ښه ګورئ اوس دغه څو ویډیوګانې دي دلته مثلا فرض کړئ دا درې ویډیوګانې غواړم چې دغه درې واړه په دغه ځای کې په یو ځل باندې څنګه کړمه په دغه ځای باندې ټولې په یو ځل باندې په باندې وڅکم راځئ آرټ ایډیټ ټو آل ټراک مثلا په دې باندې کلیک یې ګورئ دغه ټولې څنګه شوې د شوې او ډیلیټوي نه اخره یو هموار شکل راغی چې ټول ویډیوګانې په یو ځل سره خلاصېږي. بیرته کنټرول زیډ وایم. ښه دغه نه وروسته بل په سکوینس کې چې دی هغه ټریم ایډیټ دی چې ټریم ایډیټ دنده دغه ده چې زه کولی شم دلته په پروګرام مانیټور کې زه په خپله خوښه څنګه کړمه ټریم کړم. ګوره په دو شکل سره مثلا غواړئ وي د تاسو سټارټ پوینټ د کومه ځای وي ګوره زه ورته هم د دغه ځای نه دغه راځم یې ډیلیټوم چې ښه پې باندې پوه شو ویډیو راخلم دا بیرته راځم دلته ویډیو مې راواخیسته کیپ چینج ایگزیسټینګ. ښه اوس راځم په دې باندې کلیک کړم راځم سکوینس ته ټریم ایډیټ غواړم چې مثلا دغه ویډیو ته باید تا د کومه ځای شروع شي خو موږ تاسو دلته هم څه شی درلودل رولینګ ایډیټ دی دلته خپله ګوره موږ ته ښایي چې باید د کومه ځای نه دغه پیل شي په دې شکل سره ګوره دلته خپله دلته ویډیو څنګه کېږي ورسره لنډېږي. ښه بل دغه نه وروسته موږ تاسو چې لرو اکسټینډ سلیکټ ایډیټ ټو پلی هټ یعنې هر چېرته چې کرنټ ټایم لاړو تر دمغه ځای نه ماته څنګه پلی کړه شو دله سکوینس ته ګوره دی څنګه شو فعاله شو په دې ځای باندې څنګه موږ تاسو ویډیو پرې کړله یا یې غوڅه کړله بیرته راځم دلته. ښه دغه نه وروسته په سکوینس کې موږ تاسو شی لرو افلای ویډیو ترانزیشن دی یعنې د یوې ویډیو نه بلې ویډیو ته نرم اوښتل. راځم دلته ریزر ټول وایم دا ځینې ډیلیټوم. اوس غواړم مثلا دغه ویډیو په دا ځای کې ده راځم رایټ کلیک سکیل ټو پریم. ښه دا هم ریزر ټول کوم پین ټول ډیلیټ. ښه زه اوس غواړم چې مثلا دغه ویډیو نه دغه ویډیو ته نرم څنګه شي یعنې دواړه سم میکس شي د میکس په حالت کې یو بل ته وړي مس په ده باندې کلیک کوي چې داسې دغه ساحه مشخصه شي. راځي دلته سکوینس ته اپلای ویډیو ترانزیشن کنټرول ډي شارټکټ دی په ده باندې وایي ګوره نرم د ویډیو نه بلې ویډیو ته وړي په دې شکل سره. ښه دغه نه وروسته بل چې دی اپلای اډیو ترانزیشن دی چې کنټرول پلس شیفټ پلس ډي شارټکټ دی یعنې اوازونه یو بل ته څنګه کېږي په کنټرول شیفټ ډي اواز دغه اواز ورو ورو سیلو کېږي دغه اواز ورو ورو پیل کېږي. صحیح بل دغه نه وروسته چې دی زوم ان او زوم اوټ ته چې دی انشاءالله دومره هغه نه دی مس کولی شو موږ تاسو خپل سکوینس کې هغه فایلونه زوم ان او زوم اوټ کړو. ښه دغه نه وروسته بل چې دی سنپ دی سنپ یعنې هر څومره چې موږ تاسو دغه ویډیو ریزر کړی وي دغه دلته خپله دلته هغه هم لري یو دانه ټولز چې ایس شارټکټ دی مس په دې باندې کلیک کړي سنپ یعنې دغه کرنټ ټایم په دغه باندې څنګه کېږي سنپ یعنې نښلول کېږي. کله چې ماوس تاسو په خپل لاسو باندې بیا کولی شئ په ډېره ښه طریقه باندې پوه شو کله چې دا فعاله وي
ګوره ماوس داسې دغه ځای ته ورلویږي یعنې ځان ورسره نښلوي. ښه بل دغه نه وروسته په سکوینس کې چې دی لینک سلیکټ دی چې لینکډ دی موږ تاسو کولی شو مثلا یوه ویډیو زه دلته واخلمه کنټرول ای دا ډیلیټوم فرض کړئ دا ویډیو ده. ښه ګورئ دغه ویډیو ده اوس هر چېرته چې زه مثلا دا ویډیو وړم اډیو هم ورسره ځي. کله چې زه رایټ کلیک وکړم انلینک ویډیو د اډیو نه جدا شو کولی شم مثلا دلته دغه ساوند یې تغییر کړم یو بل ساوند ورکړم خو نه ارځم بیرته کنټرول زیډ دا ګوره بیرته سره لینک شوه. کله چې زه راشم دلته سکوینس ته دا لینک سلیکټ ته غیر فعاله کړم و چې زه کله ویډیو راوړم مخکې نه چې زه وغواړم چې راشم دلته رایټ کلیک وکړم د انلینک کومه دی په خپله مخکې نه څنګه شوی دی ګوره انلینک شوی دی د اډیو نه د جدا شوی چې خپله دلته په دغه ځای کې شارټکټ هم لري لینکډ سلیکټډ په دې باندې چې کلیک وکړي بیرته څنګه کېږي کولی شو موږ تاسو چې اوس ویډیو ورته راوړو هغه بیرته سره سلیکټ دي یعنې بیرته سره لینک شوي دي. ښه بل په سکوینس کې چې دی هغه سلیکټ فولو فلیټ دی چې مثلا هر دغه ویډیو ده مثلا ټوټې ده یا مثلا څو ویډیوګانې دي فرض کړئ چې دلته مرخص دي. کله چې زه راشم ویو وایم پین ټول ګوره یوه ویډیو ده یوه دغه ویډیو ده هر چېرته ځم چې دغه کرنټ ټایم د ما وي همغه ویډیو باید ورسره سلیکټ شي. راځم دلته شو سلیکټ ګوره هر چېرته زه کرنټ ټایم وړم بدون د دونه چې زه په هغه باندې کلیک وکړم چې سلیکټ شي په خپله دا څنګه کېږي سلیکټ کېږي البته د کرنټ ټایم څخه بر علاوه دونه کولی شو موږ ټول باندې هم سلیکټ کړو هر چېرته چې زما کرنټ ټایم وي په همغه ځای باندې کولی شم هغه سلیکټ کړم. دغه نه وروسته بل چې دی شو ایډیټ ته یعنې هغه هر کوم ځای نه چې ما ایډیټ کړي دلته ګورئ داسې یوه علامه ورکوي زه چې دا باید وي یا نه وي موږ تاسو دا موقع کوي چې مثلا تا ویډیو په دغه ځای کې دلته دې څنګه کړي سپلیټ کړې ده مثلا غوڅه کړې ده په دې شکل سره زه چې دا باید نه وي. ښه دغه نه وروسته نارملایز ماسټر ټریک دی چې کولی شو د اډیو نارملایز کړو لکه په اډوبیشن کې چې موږ تاسو نارملایز لرو مس په دې باندې کلیک کې ورته وایي چې د 4 ډي بي په اندازه باید د څنګه شي نارملایز شي صحیح یعنې نارملایز د 0 نه تر -9 پورې باید ساوند د موږ تاسو په دغه هغه کې وي په دغه ساحه کې وي هغه یو معیاري ساوند دی. ښه بل دغه نه وروسته میک سب سکوینس دی چې کولی شو موږ تاسو د دغو سکوینس یوه بله هغه واخلو کاپي په شکل مثلا دا کلیپ دی راځم دلته میک لکه موږ تاسو چې په کلیپ کې میک سب کلیپ درلودل دلته میکس شی دی موږ دلته میک سب کلیپ درلودل دلته میک سکوینس لرو بس په دې باندې کلیک کې راځي سکوینس باندې کلیک وکړه ګوره دلته موږ ته همغه ویډیو څنګه کېږي یوازې کومه چې هغه شوې ده همغه اضافه کړي مثلا غواړم دا اوله ویډیو اضافه کړم راځي سکوینس ته میک سکوینس دلته څنګه کېږي اضافه کېږي. بل په سکوینس کې چې دی اډ ټریک دی کولی شم مثلا دغو دواړو ویډیوګانو ترمنځ زه غواړم یوه بله ویډیو واچوم نو تر ضد مثلا که ډېرې ویډیوګانې وي فرض کړئ داسې دا ویډیو مثلا دا ویډیو ده که غواړئ چې مثلا په دغه ځای کې ته یو بله ویډیو اضافه کړې نو داسې خو نشي کولی چې مثلا کولی شو خو وخت ډېر غواړي چې دا ویډیو پورته کړه بیا وروسته دلته ویډیو واچوي راځئ په خپله په همدغه باندې رایټ کلیک کې دلته خپل اډ ټریک اضافه کړي ګوره کولی شو موږ ټریک اضافه کړو یا راځئ د دو ځان کولی شي سکوینس نه اډ ټریک موږ تاسو څنګه کړو دلته اوس درته وایي چې ته چېرته غواړې چې ویډیو ایجاد کړې زه درته وایم چې د افټر ویډیو 2 نه زه غواړم چې یوه ټریک ځان ته اضافه کړم په دغه ځای کې. دغه نه وروسته بل چې دی ډیلیټ ټریک دی چې کولی شو موږ تاسو یو ټریک ډیلیټ کړو اوس دلته درته وایي ته غواړې کوم هغه ټریک ته ډیلیټ کړي ګوره مثلا ویډیو 1 2 3 4 5 دغه ټولې ویډیوګانې زه غواړم چې مثلا دغه ټریک څلورم ټریک ډیلیټ کړم راځئ دلته ما سه ویډیو 4 باندې انتخابوي اوکې هغه ټریک څنګه شو ډیلیټ شو. ښه قدرمن لیدونکو دغه وه د سکوینس ویډیو چې ما درته چمتو کړه تر بلې ویډیو ښه وخت.